سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. څنګه کولی شو له خپل کور څخه د برېښنا بل تحویل کړو په ډېره اسانۍ، په ډېر راحتۍ د موبایل په واسطه. راځئ ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ، زموږ چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ. دوستانو، دې کار لپاره تاسو یو اپلیکیشن ته اړتیا لرئ چې دا خپل موبایل کې انسټال کړئ. دې اپلیکیشن نوم د حساب پیدا به پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ او واز به یې کړئ. دلته به دوستانو اوس تاسو ورته خپل ایمیل که غواړئ لیکئ یا هم خپل د موبایل نمبر فرق نه کوي. په هر یو سره تاسو دې کې اکاونټ جوړولی شئ. نو زه راځم دغلته ورته څنګه کوم دوستانو، خپل یو ایمیل به ولیکم، خپل نمبر البته لیکم، د نمبر د لارې بهتره ده. زه ورته راځم، خپل نمبر دلته ورکوم. دا د نمبر مې ورکړه. نمبر چې مې ورکړه دوستانو، دلته به په مخ لاړ شئ، په دې آپشن باندې کلیک وکوئ. نو زه په دې باندې کلیک کوم دوستانو. دلته اوس موږ ته یو آپشن راځي، وایي د واتساپ د لارې کوډ غواړئ که د پیام د لارې. زه د پیام د لارې انتخابوم او دلته پر مخ لاړ شئ، په دې به بیا کلیک کوو. اوس به موږ ته یو کوډ ولیږل شي. زه کوډ راخلم. ښه نو دوستانو، ما ته کوډ راغی، هغه به په دې برخه کې ورته تاسو ولیکئ. زه راځم کوډ لیکم. کوډ چې مو ولیکه، بیا به دلته پر مخ لاړ شئ، باندې کلیک واخلئ. دغه کار چې مو اوس به په دې اپلیکیشن کې زموږ اکاونټ څنګه شي دوستانو، راجستر وشي. انتظار کو، لوډینګ څخه لاړه. دلته اوس دوستانو له موږ نه یو پین کوډ غواړي. نو تاسو باید خپل اکاونټ لپاره یو کوډ انتخاب کړئ. مثال تاسو هر کوډ انتخابولی شئ. مثال زه انتخابوم 1212. صحیح، په دا دوم کې به هم تکرار کړئ 1212. نو بیا به پر مخ لاړ شئ، باندې کلیک واخلئ دوستانو. نو اوس به په دې سمه ده باندې کلیک کړو دوستانو. نو دلته به اوس دا ډول یو صفحه به موږ ته راشي، یعنې زموږ اکاونټ په دې کې نور جوړ شو. دا تاسو کتلی شئ، دا زموږ اکاونټ ده، دې کې کومې پیسې هم نشته، تازه مو جوړ. اوس اکاونټ جوړ شو دوستانو. د دې لپاره چې د اپلیکیشن نه موږ په ښه ډول ګټه واخلو، بهتره دا ده موږ راشو دې کې خپل اکاونټ ویریفای کړو. ویریفای کول ضروري نه دي د بل تحویلولو لپاره، خو بهتره ده ښه ده تاسو ویریفای کړئ، تر څو کوم محدودیت مو په حساب نه وي. هغې کار لپاره به د سیټینګ یا تنظیماتو برخې ته راشو. دلته ګورئ پروفایل، په دې پروفایل به کلیک کړو. دلته به دوستانو دغه کوچني معلومات ورکړئ تر څو ستاسو اکاونټ ویریفای سي. په لومړي سر کې به تاسو ورته دوستانو خپل عکس انتخاب کړئ. دلته به تاسو په دې باندې کلیک کړئ، په دې سمولو آپشن یا سمون باندې به کلیک کړئ. دلته به دا اوس سم کړو. په لومړي کې عکس غواړي، په دې به کلیک کړو. تاسو کولی شئ یو عکس خپل ورته ورکړئ. مثال په ډول زه راځم خپل یو عکس ورته ورکوم په دا ډول. دا مې هم ورکړو دوستانو. اوس تاسو د پیژندپاڼې یا تذکرې عکس غواړي، دلته به په دې باندې کلیک کړئ. دا ګورئ تذکرې مخ به ورته سکین کړئ دوستانو. زه ورته عادي ډول باندې یو عکس اخلم، ځکه زه نه غواړم پوره سکین کړم. نو پورته به دا یس ووهئ او ستاسو عکس به دلته ورته جیک شي. اوس د تذکرې شان عکس غواړي، بیا به پر مخ لاړ شئ، باندې کلیک کړئ. تذکرې شا به ورته راوړئ او بیا به دلته عکس واخلئ. دا پر مخ لاړ شئ، باندې به کلیک کړئ، دا عکس اخلي. عکس چې واخیست دوستانو، دلته به خپل عکس چوکاټ موکاټ هر څه برابر کړئ، ایډیټ به کړئ. بیا به دلته په د امضا نښه باندې کلیک کړئ. ښه نو دا د عکس هم اضافه شو. دلته اوس تاسو نه نوم غواړي، تذکرې مطابق به نوم ولیکئ. نوم څه ده؟ مثال زه یو نوم لیکم سادام، دغه ډول. کورنی نوم یا تخلص غواړي، زه مثال خان لیکم، تاسو هر شی لیکلی شئ. ایمیل درنه غواړي دوستانو. ایمیل لیکل اختیاري دي، خو که غواړئ ویې لیکئ بهتره ده. مثال زه یو ځانه له ځان نه لیکم په دغه ډول @gmail.com. تاسو خپل ریل ایمیل ولیکئ. دلته ستاسو د زیږېدنې نیټه غواړي. په دا دوم کې د تذکرې مطابق مو د زیږېدنې نیټه ورته انتخاب کړئ. دا چې مو ورته دلته میاشت، ورځ او کال انتخاب کړئ، دلته به تر سره شو کلیک کړئ. دا هم شو. جنسیت مو غواړي، جنسیت مو څه ده دوستانو؟ نارینه، ښځینه. دلته به خپل جنسیت انتخاب کړئ. مثال زه نارینه وهم. ولایت استوګنځی کوم ځای؟ استوګنځی دا کوم ځای کې؟ مثال زه ورته وایم کابل. دلته ولسوالۍ غواړي، ولسوالۍ مثال وایم چهاراسیاب. هر ځای چې ستاسو تذکرې مطابق یا هم کوم ځای کې اوسېږي هغه وایي. دنده وظیفه مو څه ده؟ وظیفه تاسو کولی شئ بیکار ووایئ، سوداګر، بزګر، ډاکټر، انجینر، هر څه تاسو کولی شئ هغه ووایئ. مثال په ډول زه وایم چې زه پلورونکی یم، پلورونکی انتخابوم. دلته هم میاشتنی عاید هم د میاشتنی عاید هم کولی شئ هر څومره چې لرئ ووایئ، $0 $50. زه مثال 50 هم دوستانو. یو دانه تاسو نه په آخر کې امضا غواړي. امضا به څنګه کوئ؟ په یو سپینه ورقه باندې به امضا وکړئ، هغې نه به عکس واخلئ. عکس چې مو واخیستو دوستانو، دلته هم عکس اپلوډولی شئ، هم کولی شئ دلته خپله امضا وکوئ. زه راځم دلته امضا کوم. مثال تاسو په دې ډول دلته امضا کولی شئ. 400 وهئ. ما مثال د همداسې ووهلو دوستانو. امضا به هم دلته وکړئ. دلته به پر مخ لاړ شئ، کلیک کړئ. دا چې مو ووهه دلته پر مخ لاړ شئ، به بیا ووهئ. ستاسو پروفایل اوس دوی ته تسلیمیږي او دوی بیا چک کوي او تاسو ته تایید کوي. نو دوی باندې کلیک کوو، لوډینګ کوي او دا به اوس څنګه شي دوستانو؟ سبمیټ به شي.
ښه نو دوستانو زما پروفایل سبمیټ شو، څنګه چې ګورئ دا ګورئ پروفایل سبمیټ شو، خو اوس هم لوډینګ کوي، دا لږ څه نټ را سره ضعیفه ده. نو زه به له دې ځای څخه بیک لاړ شم دوستانو. نو دا زموږ پروفایل شو، دا ګورئ فعلا د انتظار حالت کې ده. دا چې تاسو ته تایید شي بس دلته بیا تاسو ته لیکي چې تایید شوی. ښه دا کار خو هم وشو دوستانو. اوس به د دې له لارې بلبرګ څنګه تحویلوو. زه راځم خپل اصلي اکاونټ ته. ښه نو دوستانو زه خپل اصلي اکاونټ ته راغلم، څنګه چې ګورئ دا زما اصلي اکاونټ ده. اوس د دې له لارې بلبرګ څنګه تحویلوی شو دوستانو. د دې له لارې چې تاسو غواړئ بلبرګ تحویل کړئ، لومړی تاسو باید خپل دغه اپلیکیشن حساب ته یو مقدار پیسې ولېږئ. دا اپلیکیشن لکه د یو بانک سیسټم په ډول کار کوي، نو تاسو باید دې ته یو مقدار پیسې ولېږئ تر څو بلبرګ مو پرې تحویل کړئ. دې ته پیسې له کوم ځای څخه لېږلی شو دوستانو، تاسو کولی شئ د ټولو داخلي بانکونو نه دې ته پیسې ولېږئ، د ټولو داخلي او خارجي بانکونو نه. دلته که د ترلاسه کولو آپشن ووهو، دلته ډېر آپشنونه دي چې تاسو د هغې له لارې دې اکاونټ ته پیسې لېږئ شئ، لکه کارت نه، ډیبټ کارت، ماسټر کارت، پوینیر، حساب پې پال او ډېرو نورو څخه هم له دې ته پیسې لېږئ شئ. بل تاسو کولی شئ د حساب پې د نمایندګانو نه دې ته پیسې ولېږئ. د حساب پې نمایندګي په ټولو ولایتو کې موجودې دي، هر ولایت کې نمایندګي شته ده. تاسو کولی شئ خپل هغه ځای کې چې اوسېږئ پوښتنه وکړئ چې حساب پې نمایندګي چېرته ده، نمایندګي پیدا کړئ، خپل د حساب ته پیسې ولېږئ. پیسې چې مو هم خپل حساب ته ولېږلې، تاسو ته دغلته اندازه ښیي چې دومره پیسې حساب کې لرئ. نو ما سره دومره مقدار موجودې دي. ښه اوس چې دا موجود دي، څنګه اوس د دې له لارې بلبرګ تحویل کړو، تاسو به راشئ دلته د لېږلو آپشن ته دوستانو. ښه د دې ځای څخه اوس بلبرګ موږ تحویلوی شو. نو دلته ګورئ مختلف خدمات د دې د لارې دلته شتون لري. زه راځم دا ګورئ د بلونو اداینه په دې باندې کلیک کوم دوستانو. نو دلته تاسو کولی شئ بلونه تحویل کړئ او د هر بل په سر تاسو ته 8 افغانۍ وړیا کمیشن هم درکوي. دلته ګورئ برېښنا، ایچ ډي پلس، انټرنیټ او د جیم بل ده. زه د برېښنا باندې کلیک کوم ځکه موږ برق بل تحویلوو. تاسو کولی شئ د میاشتې 3 بله د ساده اکاونټ څخه تحویل کړئ. نو زه په دا سمه د باندې کلیک کوم. دلته اوس دا ګورئ کیو آر کوډ، په دې کیو آر کوډ باندې به کلیک کړئ. تاسو ته کامره واځېږي. کامره چې واضح شوه دلته به دوستانو بل راواخلئ او په بل کې دغلته یو کیو آر کوډ ده، که تاسو ته په تصویر کې ښکاري، دغه کیو آر کوډ به سکن کړئ دوستانو. دا کیو آر کوډ به سکن کړئ یا هم په بل کې دغلته نمبر تاسو دا نمبر کتلی شئ. تاسو کولی شئ دا نمبر دلته ولیکئ که د موبایل کامره مو سم سکن نه کوي یا کامره کې مشکلي. نو ما کیو آر کوډ وکړو، دلته ګورئ ما ته د بل والا نوم هم راغی، دغه نوم ده او دومره مقدار بل راغلی ده. نو د بل اندازه یې مو لیکله. دلته پر مخ لاړ شئ باندې به کلیک کړو او دا به تایید کړو. نو دلته به اوس هغه پین کوډ ورکړو چې اکاونټ جوړولو کې مو ورکړو. زه راځم خپل پین کوډ ورکوم. دغه د ما خپل پین کوډ هم ورکړو. دغه اوس ګورئ پیمنټ پروګریس کې شو، سمه د باندې کلیک کړو. دا اوس یو 2 دقیقو کې تحویل کېږي دوستانو. دغه ګورئ بل زه په دې کلیک کوم. نو دلته ګورئ فعلا پروګریس کې ده. نو زه یو 2 ریفرش ورکوم، دا به اوس له خیره تحویل شي او موږ ته به میسج هم راکړي. نو دغه د دوستانو تحویل شو. دا ګورئ میسج هم راته راغی. تاسو کتلی شئ چې ستاسو بل پیمنټ چې ده هغه سکسسفولي شو. او بل میسج راغی، دا ګورئ 8 پوینټه وایي تاسو ته ریوارډ درغی. 8 پوینټه یعنې 8 افغانۍ ما ته فری ریوارډ هم راکړو د دې بل تحویلولو. نو دغه هم د بل رسید ده چې زه پې کلیک کوم. دا ګورئ دغه هم فیس هم نه لري، معامله کامیابه، دومره مقدار پیسې او دغه د برېښنا حساب شمیره. نو دغه د بل تحویلولو سیسټم د خپل کور څخه په ډېر اسانۍ ډېر راحتۍ سره تاسو هم دې نه کار واخلئ. نور ضرورت نشته بانکو ته لاړ شئ، کتارو کې ودرېږئ، ځان ستړی کوئ په دې ګرم هوا کې. دغه سیسټم د لارې د خپل کور څخه بل تحویل